علامه دمیری لیکلی دی، دا یو عالم دی، وای یو درې رونو بادشاه سره سکارو، بادشاه لاله بادشاه او قتل چیرې درې ملمانه دي، نوکر ته وی روټه تیار کوله او د لری نه راغلی دي مکلفه روټه ولا تیار کو، روټه په اخرى د بادشاه حکم هغه ولا خچېلې حلال ک پچېلو کې غرمه کې خچېلې او کته وغه ولا حلال ک او غیر ولا کې خو دوه دا درې وانه رونه دي دا ناشتي روټه خوري. نو دا یو وروري وای یاره په دې غوخه کې د سپي شایبه ده. هغه بل روري وای دا روټه چې ده نو دا بیماری خزي پخ کړي ده، حایزه و دا روټه هغه پخ کړي ده. ناغه دریم روري وای یاره دا بادشاه باندې مم شک ته دا حرامي دي. هغه نوکر خوشاته ولاړو، هغه چې دا خبري وریدل چې دا ملمانه خو سګړې وړي وای منډه کړې بادشاه له، بادشاه ته وی راشه کنه ستاغه ملمانه تا خو ول چیلې حلال کو، تاوی چې غټه ملمستیا وکاو په منس کې اخو نور خبرې کوي او پتا باندې د حرامي تو فتوا مولا ګوله چې ته حرامي ویخه. راغي بادشاه ورته وی ستاسو کې یو کس دا خبره کړې ده چې یاره دی روټ دا چیلې چې دی نو دی د سپي شایبه ده، غرض دا چې سپیم را لال کړی. ناغه یو وته وی بالکل زما تجربه ده، زه د خپل تجربې نه ویم چې دی غوخه کې څه د سپي شایبه ده. هغه د رمې مشر یې راوغوښته وی لکه دی کې څه چل دی دا چیلې کوم ځای؟ هغه ورته وی بادشاه سلامت دا چیلې دا هغه چیلې دي چې کله دا وشو نو مور یې مړه شوه، نو بیا یو سپی لنګه و نو ما د هغې شوده به راوړل او دله به مې ورکول او دا چیلې مې پې لوی کړی. نو دا یقیني دا خبره ټیک کوي. نو هغه ته یې وی ستا څه تجربه ده، تا ته څنګه پته ولګېده چې دې کې د سپي شایبه ده، تا خو دا لیدې نو؟ هغه ورته وی دا زما تجربه، زه د خپلې تجربې نه ویم، زما تجربه دا ده چې دا ګډ او چیلې او غوا میخه د دې د وازګه چې وي دا د دې غوښې د پاسه د غوښې د پاسه وازګه او د سپي وازګه چې دا نو هغه د اډوکي او د غوښې ترمنځ نو د دې چیلي غوښه چې دا وازګه چې و نو هغه د غوښې او د اډوکي ترمنځ و. نو وای ما وی چې د کیسه د سپي اگر چې چیلې دی غوښه د چیلي ده خو شایبه پکې ده. ناغه سړی وی دی بالکل ټیک وی دا ما د سپي په شودو باندې دا چیلې لوی کړي. اگر چې حلال دی چیلې دی سپي خو نه دی، که د سپي په شودو لوی شو چې دینو حلال دی. خدا دا چې دا دغه تجربه وا چې د سپي غوښه وازګه هغه د غوښې او د اډو کې ترمنځ او د دم د قصې وا نزدک ابل ته ویل کته وی چې دا روټه حایزي خزي پخ کړي ده، بیماری خزي پخ کړي، تا ته څنګه پته ولګي؟ وې دا زه د خپل تجربې نه ویم. وې څه تجربه دی دا؟ زما تجربه دا ده چې روټه چې بیمار خزه پخه کی هغه داسې ګوتو کې ترمیزي. وې ما چې روټه را واغښتو داس اوس په دې مونږ هم نه پیګو چې یاره دا یقیني ده او کنه ده، خدا داغه تجربه وا چې د حایزي خزي روټه چې پخه کی هغه لاسو کې ترمیزي. هغه بل ته وی لکه تا خطرناکه خبره کړې ده، تا وی چې بادشاه حرامي دی، زه حرامي ما زما تجربه ده، ما خبره کړې ده. ته خپل تپوسو کلاشه کور د مور نه تپوسو که د پلار نه تپوسو. دی په منډه کور ته راغی، مور ته وی مور ال راته وایه زه حلالي مو که حرامي. نو هغه ورته مور ورته وی بچی دا خبرې پرېږده، دا ته څه لګیا ګډې وډې وی، ته زما زوی که نه؟ وی نه مورې. بار حجره کې ډېر هوښیار مېلمانه راغلي دي او هغوی دا خبره کړې چې ته حرامي، ما ته به نن صفا الوې چې زه حلالي مو که حرامي. نه هغه مور یې مجبوره کړه. نه هغه مور ورته وی بچي
ستا پلار بادشاه او زمونږ اولاد نو دا بادشاهي تربورانو ته پاتې کېده. نو وایي زه لاړم غره ته او په غر کې مې یو ګډبه سره زینا وکړه، نو د هغې نه ته پیدا شوې. خو دا ما ستا پلار ته هم نه دی ویلې، ستا پلار هم د دې نه نو خبر چې ما دا زینا کړې ده او د هغې نه ته پیدا شوې، او نه تر اوسه پورې بل چاته پته وه. پته نشته دا څوک راغلي چې تا ته دا قیصه وکړه. ناغالک ته وی بادشاه وی تا ته څنګه پته ولګېده چې زه حرامي یم؟ دا خو زما د مور نه علاوه بل چاته پته نه وه، زما پلار ته پته نه وه، نو تا ته څنګه پته ولګېده؟ ناغالک ورته وی دا زه د خپلې تجربې نه ویم. وی څه تجربه دی ده؟ وی تجربه مې دا ده چې کوم سړی میلمه له روټۍ راوباسي او میلمه باندې وخوري او دی ورسره کینني، نو وی دا حرامي دی. بالکل خبره یې ریښه وه. دا زمونږ الحمدلله د پښتنو ډېر ښه روایات دي. مونږ میلمه سره کینو. دا بعضې خلک 2 پیسې ورسره راشي داسې د کټاسري مالدار، نو بیا روټۍ به وباسي، شربت وباسي، میلمه سره کیني نه. د میلمه اصل عزت هغه روټۍ چې نه ده، د میلمه اصل روټۍ د عزت دا دی چې ته ورسره کینې او ناست یې ورسره، شپه ورسره وکړي. زمونږ پښتانه کور کې هم شپه نه کوي، میلمه سره په حجره کې شپه کوي. نو دا د بدذاته خلکو کار دی. داسې په ضمن کې یو خبره رااله، حضرت ثابت رضی الله تعالی عنه د میلمه دومره قدر چې ناست میلمه سره روټۍ خوري او میلمه موړ که خپل ځان یې نار پرېښود. دا د اسلام طریقه هم ده او خصوصا دا زمونږ د پښتنو ډېر ښه روایات. غرض دا د اخلاص په عمل کې چې اخلاص وي، دغه خلک د هلاکت نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای دا بچ خلک دي.